قریشي وایي افغانستان ته د مرستو لیږلو ځانګړی دهلیز مو جوړ کړی. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي د یونیسف ادارې له اجرایي رئیس سره د افغانستان بشري ناورین ته د رسیدګۍ په اړه خبرې کړي. قریشي په دې لیدنه کې ویلي چې د نړیوالو روانې بشري مرستې د افغانستان لپاره تلپاتې نشي کېدی او غوره ده چې بانکي کانالونه فعال او د افغانستان کنګل شوي بانکي زیرمې پرېښودل شي. پاکستانی وزیر دا هم ویلي دی چې افغانستان ته د بشري او اقتصادي مرستو د لیږد ځانګړی دهلیز جوړ کړی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. پاکستانی رسنۍ وایي چې د یونیسف مشر د افغانستان بشري ناورین ته د هیواد د رسیدګۍ د هڅو له امله مننه کړې ده. پاکستانی چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې دغه هیواد له څو ځلو محدودو مرستو پرته له افغانستان سره کوم د پام وړ مرسته نه ده کړې. تازه د پاکستان د استخباراتو پخوانی رئیس اختر عبدالرحمن په اړه د سویس بانکونو افشا کړې چې د شوروي اتحاد پر وړاندې د افغانستان جهاد لپاره د نړیوالو مرستو 12 میلیونه ډالر په سویس کې د خپلو زامنو اکاونټونو ته جمع کړي وو.